ها بسم الله الرحمن الرحیم رزو لیسن 23 اف ایمیسور 2016 ها دريويشتم نمبر د زموږ تاسو سره په انزر ټاپ کې نن تاسو څلور په انزر ټاپ کې کمنټس ګروپ باندې کار کوو سره کمنټس ګروپ ته باندې وشکړه ها کمنټ ګورسته ویل کې لکانو یو شی برکه تشریح ورکول چې تفسیر ورکول څه کې څنګه ګورورتا کنټرول پلس ډبلیو کنټرول پلس ان دا ډو ناٹ سیو کوخه ډو ناٹ سیو او کنټرول پلس ان نیو صفه اخلل دا ګوره فار ایگزامپل ماسلو شکل ایکوال ار ډي سره انټر کوما ای 4 پیج کوم څنګه شي ځات شي اوس ګوره فار ایگزامپل دغه ډاکومېنټ 1 کې مطلب دغه ټیکس مال پر څنګه دلګانو کلیر نه دی دا څنګه مطلب کلیر ګوره انزرټ ته بلاړ شو کمنټ باندې کلیک وکوس ګوره ما سره څنګه شول ته ډایرکټ کمنټ راغی الګا چا انزرټ کړل احمد زما چې لګنه پیلن یوزر نوم دی خال چې لګا ګوره فایل ته بلاړ شي او آپشن باندې کلیک وکړل ته اوس ګوره ما سره لګ سره غلي دي یوزر نیم چې ما سره احمد دی په څه باندې شروع دی په ای باندې شروع دی انیشیل ښه نو ګوره ما لګ سوي چې احمد سوده کې مخه مطلب څه دا نه شو تم چر this is چیرګه my چیرګه سټایل سره نو مطلب یا خلک پیکچر دا مطلب چی دی سټایل سره یو نوښته ده دلته مطلب اډ کول غوړې سکل ته اډ کوته کمنټ تر شکل کلیک کړئ باندې ګوره ما څنګه مطلب دا اٹکیږي سره تاسو کولای شئ یو ځای مطلب څه کې ایکسپلینیشن یا تشریح ورته ورګه ها اډ کوي ورته څه مشکل پکې نشي سره بل ګوري دا کوم دلته ما څه کې مارکف ایریا چې لکانو مارکف ګوري کمنټ بعض وخت مارکپ نوم مخلیخه مارکپ سره لکه نخې ته ویل کیږي یو نخه یو لوګو چې دا د دې لکه چې مارکف ایریا ځکه په دې کې لکه ټول ما سره چی دي مارکپونه دي یا کمنټونه دي چې دا نو دا چې ما سره مارکپ ایریا شل ګوره بل وکړ ته اوس ګوره پر کلیک کوم ها اوس ګوره دې کار کا ورته نور مطلب اړ کې کلیک کړئ باندې اړ کا ورته څه کول ته مطلب ته پیور کمنټ کې نور کمنټونه منځ کول اوس ګوره ما سره مطلب څنګه شل کمنټونه اټل شو سره الته مطلب ما ډسپلی کوي چې ا فیو سیکنډ غوس ګوره ته مطلب ما نور مټل خان بل ګوره لکه زه په دې څوک ملکانو په دې کمنټ باندې را کلیک کوم د مارکا فیریا کې لکه سوي چې ریپلای ټو کمنټ اوس ګوره دا مطلب په 2014 افیس کې دا نه ویل متصر خان ته کولای شو کمنټ څخه ریپلای کې جواب ورته ورکړه څه قسم اکل ته مطلب ما شکل نه شکل چر هیلپ سره ټو هیلپ دا مطلب څه انتخاب کوم چې څوک مطلب داس نه شکه آی ګارد دټ فار ایگزامپل زه مطلب دی باندې پوه شوم سره اوس ګوره مطلب ما څوک دا ورداسې ما ور نوښته کمنټ په ورکوس ګوره په دې کلیک کوي چې ریپلای جواب ورته ورکا یس ګوره کلیر مطلب څه کې چې کمنټ ورکړه هغه څه کې ورته جواب کوي چې دا کلیر څه شو نو څنګه مطلب ما ریپلای ورکړه جواب نه ورته ورکړه ګوره یو یوزر مطلب څه کې یو کمنټ ورکړه ما ورته جواب ورکړ خبره لکه څه ګوره زه په دې کلیک کوم بل لکه څه چې مارک ډن کلیک کړئ باندې ګوره څنګه دا ما سره ډن شو څه شو ګوره چې مطلب څه کوم چینجز راوړم څه شو کوم قسم رنګ ورته مطلب خړ غونډه رنګ ورته دا مطلب کلیر شو مطلب ډن شو ها بل ګوري بیا کلیک کوم بل لکه څه چې ډیلیټ کمنټ بعد وخت غواړي چې ډیلیټ کمنټ څه ډیلیټ کړه څه قسم ګوره دا مطلب غواړم څه کوم ډیلیټ کوم ګوره او ته څه ډیلیټ کمنټ کلیک کړئ باندې څنګه شو لکه کمنټ ختم کړل شو سره ها بل لکه څه چې مارک ډن کلیک کړئ باندې ګوره ما سره څنګه شو مطلب دا کمنټ ټول یعنی مطلب ډیم شو لګي دا خړ غونډه رنګ وخت مطلب ورنه چې دا څنګه شو ما سره دا کمنټ نور کلیر دی مال لپاره سره ها نور لکه کڅ دي ها دا وشم تاسو را ریپلای او ډیلیټ او مارک کمنټ سره ها تاسو مطلب چې اډ نیو کمنټ کلیک کړئ دا نور کمنټ هم تاسو کولای شئ ورته اډ کولای شئ ها نور مطلب تاسو کولای کلیک کړئ چې مارک ډن کا مطلب نیو کمنټ نور کمنټ ورته اډ کړئ سنور شنه ما سره مطلب تاسو لکه پریویس ته مطلب لار شې یا کاپی کول غواړي ګوره دا کمنټ مطلب څه کله کاپی کا دا مطلب څه وي دا چیرې به پیسټ کراتا دا مطلب څه کوم ته دا نیکسٹ کراتا پریویس لار شور پس تاسو ګوره نیکسٹ لې شو پریویس هم تلې شي ښه دا کلیک وکړه جلمه باندې صحیح شو ها مارک ډن کا مطلب پریویس نیکسٹ دا هاید پکچر بای کمنټ کلیک ا پکچر څنګه شو لکانو پټ لې شو سره ډایرکټ ور باندې وکړه چیرې سمې پکار دی ګوره ډیلیټ کړه کا ختم کړه اوس ګوره ته ټول څه مطلب ډیلیټ بټل ښه یا شو کړه کا پکچر د پکچر څه کولای شي شو کولای شي دا ها اوپن کنټاکټ کارت کلیک کړئ باندې مطلب اوس غواړي کنټاکټ کارت څه کلته وتاړ کې سیدا کوم نفر ځان سره کېول کدا مطلب پلان کې دا کنټاکټ دې سیدا ټلیفون نمبر دې دغه فاکس دار اوس نور اوس ګوري دې کې خبردار چې تاسو ځین کې سوال کړی چرل ته مطلب یو کمنټ ورک فرض کا سیدا دا کمنټ شو اوس آیا دا چاپیږي یا نه دا ګوري چاپیږي ولې نه خو چرته بجل کا ګوره دا اوس ما سره مارکپ ایریا دا ګوري یاد لري ښه مارکپ ایریا کوم ځکه چې کمنټونه ما سره فایل ته بلات شمه او پرنٹ باندې کلیک وکم سره دغه اوس ګوري تاسو ورته دغه مارکپ ایریا اوس ډسپلی کیږي کنه یعنی دا چاپیږي ما سره تبل کچر لا سیټینګ ته بلار سبین ښه کوله چیرې ډو ناٹ پرنٹ مارکپ کلیک څنګه چل شو ما سره مارکپ نه ښکارا کیږي سره کته وخت چیرې صفحه سره شلکا د مارکپ هم ډسپلی کا سبین ښه ورته
پرین مارک اپ کلیک اوس ګوره ډایرکټ ورسره وکړه مطلب دا خړه غوندې ایریا ورته وکړه دې چې لیکي مارک اپ ایریا نو دا چاپیږي هم خاصه ده ها دا زموږ تاسو سره کمنټس ګروپ چې موږ تاسو ولسو